هر سړی به د خپل رای اختیار لري. هر سړی به د اخلاقیات په دایره کې دننه خپل مجلس کوي و هر چا د اول ماته ما د پښتونخوا کارکون به تر ټولو جوامر کوي، رښتیا به وایي، خبره به په همت کوي، چاته به سر نه ټیټوي. او له بدقسمتۍ څخه دا ملک ما په اسمبلي کې ورته ما دا ملک تر هغو نشي سمېدی چې په دې ملک کې رښتیا نشي وشي. او دا خبره مو وکړو چې دروغ وایي خدای دې ترې نیسي، چې رښتیا یې وایي جنرالان دې نیسي. اوس آیان یو چې عوام منتخب کړي یو په اسمبلي کې موږ څه وایي؟ په دروغو خدای پابندي نه کوي، که په رښتیا جنرالان پابندي کوي. که د رښتیا وویل دا د شیخ رشید راولاړ شي په موږ باندې رښتیا وویل. هلکه د رښتیا نه وي څه کوو؟ نو رښتیا به وایو، که همت به وایو، پارټۍ به جوړوو، تعلیم وکړو، ښه تعلیم وکړو چې د خپل مور پلار ارمانونه وکړي. ډېره مننه. ما فکر وړي شاید هغه اهداف ته موږ نه ورسېدو یا خنډونه چا پیدا کول. اوس هم زه دا درته وایم چې زموږ بجټ چې دی هغه بجټ موږ نه جوړوو، عوام نمایندګان یو، ستاسو نمایندګان یو، لیکن بجټ موږ نه جوړوو. بجټ د حبیب نالې واخوا ته جوړ شو. بیا چې هغه بجټ جوړ شي، بیا چې هغه کارونه کړي هغه موږ مرسي نه کوي، هغه هم ته دوی په مرسي کوي. دا ټول رکاوټونه، دا ټول مسایل موږ ته دي. بیروکراسي کلا خنډونه راته پیدا کوي. لیکن دا په دعوه سره درته ویلی شم
او د پښتانه وایي چې شهید تل ژوندی وي، شهید مړی نه. په دا پاکستان کې پر ډېرو غټو چوکۍ ناست خلک ولکه سړی 15 منټه پر لګېدلی شي، د ده په کردار وکړه. لیکن کوم سړي چې د دې قوم او د دې وطن او د دې خاورې دپاره کوم کار وکړي، نن په ګنټو ګنټو خلک پر لګېږي. نلسن منډیلا څخه د BBC نماینده پوښتنه وکړه چې په سیاستدان او په لیډر څه فرق دی. ده ورته وویل سیاستدان له یوه الیکشن تر بل الیکشن پورې سوچ کوي او لیډر د راتلونکي نسلو سوچ کوي. خان شهید هغه لیډر چې تر څو پورې دا دنیا موجوده وي د ده دا فکر د ده دا سوچ به دغه ځوانان ډیلیور کړي. د سپاسي نور نسلونه راځي، بیا نور راځي، بیا نور راځي. الله پاک دې وکړي چې موږ هم په هغه لیست کې راشو چې زموږ نومونه هم ژوندي وي. زه چونکې دا وخت یو وزارت سرکاري عهده زه غواړم چې پر دې باندې خپل ځوانانو ته مرکز وکړم او وے فارورډ تر مخ پر شاته چې وګورې زما عزیز زموږ د پښتانه ډېره تباهونه، ډېره بربادي او پر دا بربادي باندې ملګري ډېر وژلي. اوس د دې بربادي دا کام راایستل او دا کام ته یو داسې ماحول ورکول، یو داسې انوایرمنټ ورکول چې دغه بچان چې کوم نن دغه بچان له کلیو له سودان راغلي دي او زما دا یقین چې دلته دا کوم سټوډنټ ناست دي په دې کې 80% 50% د ډېرې غریبو طبقې څخه دي چې ډېر د تنګۍ په حالت کې موږ دا په دوی تعلیم کوي. د سرمایهدار بچی ته نه راځي، د سیاستدان بچی ته نه راځي، د جنرال یو د هغه بچی ته نه راځي. د هغه دپاره چې کوم حالونه جوړ دي د هغه حالت داسې نه وي. دلته د غریب بچی دی او د غریب بچی چې راځي د هغه د سکول حالت او د کالج حالت پیدا وي. او زموږ په خاوره کې په دا خاورې کې چې کوم دا را مټیریل کوي په دې کې داسې برین شته، داسې دماغ شته که هغه یو ښه فیکټري ته واچوي، یعنې دا اوس تاسې سرامیک اصلي تاسو را مټیریل یاست، تاسې اوس و دې فیکټري ته ولولئ، اوس به دا پروسس کړي. اوس به د دې ادارې استادان تی پروسس کړي او بیا به ما بل یونیورسټي وګورئ چې هغه یونیورسټي ده، هغه میډیکل کالج دی، هغه انجینرینګ کالج دی. نو ښکاره خبره ده چې له دې څخه ښه را مټیریل څخه ښه مټیریل راووتی، بیا به هغه بل یونیورسټي ځي او څوکه تر دې پروسس وځي. نو دوی به د دنیا په منډۍ کې خپل یو حیثیت په طور انجینر، په طور یو ښه ډاکټر، په طور یو ښه پروفیسر. لیکن د
افسوس خبره ده زه دا وایم چې زموږ د وطن تعلیم تباهول نرسري ته بنیاد ګوره انسان ته لپاره د زراعت حوالې څخه د یو درختي مثال ورکړي دا نرسري دی دا بوټي دي نرسري سړی ولګي بیا هغه بوټي چې راکاږي بیا درختې لګوي بیا د ټماټر فصل کوي بیا د بل شي فصل د مرچو لګوي بیا په هغه کې څه ناقص دي بیا په هغه په ځای باندې بیا نور بوټي ولګوي بیا ځینې درختې دي چې هغه تناوره درختې جوړې شي غټې درختې جوړې شي څه وخت ولس ته سایه ورکوي میوه ورکوي بیا خپل ټایم پکې چې ټایم پکې بیا وچې شي بیا راوښې پرېږدي نو ستاسو پوزیشن دا وخت د هغه نیال دی چې زموږ دا اوس کوشش دی چې دوی ته دغسې یو ماحول درکړو یو داسې انوایرمنټ درکړو پر وخت سپین پر وخت اوبه له پوشه له وزې له پسه له خوراکه څخه بچاول یعنې اوس نن سبا زما او ستا په وطن کې څه هرې ادارې داسې ذهن لکه په جیل کې ننوځي د ساینس کالج د فرانس د هېواد خپل یو بیوټي وه خپل یو ښایست و لیکن اوس هر ځای ته راشئ جیلونه معلوم شي په جیلو کې زموږ دا ځوانان محاصره دي او په دغه جیلو کې محفوظه نه دي پرون تر وخت نه مخکې شوی د تعلیمي ادارو شوی چې هغه چې یو خودکشه خودکشان خو اوس خودکشي ښځه یا شا ته راننوتلي ټول ښار مور پلار به د دې بچیانو وپرساله یعنې په کوم حالت کې موږ دا خپل بچیانو ته تعلیم وکړو او په څنګه ادارو کې دا تعلیم وکړو زموږ حکومت چې جوړ شوی په دې کې له 4% بجټ څخه موږ 40% د تعلیم لپاره بجټ شوی مقصد مو دا و چې قومونه ملکونه په تعلیم جوړ دي لیکن له بدبختۍ له بدقسمتۍ چې کومه هغه فایده چې موږ 40% یعنی په بجټ کې د تعلیم لپاره پرېښول هغه شی ښکاره نه شو هغه معیار بهتر نه شو هغه حال برابر نه شو د اول کال په اجلاس کې چې یو کال پوره شو د هغه وخت وزیر اعلی ډاکټر مالک د یو کال پروګرس بیاناوه دا یو چې ما د ایډوکیشن لپاره دوم پیسې او د هیلث لپاره دوم پیسې د پلانشي لپاره دوم پیسې پخوا کتابونه شپږ میاشتې سکولانو ته نه رسېدل پخوا میډیکل دوايانې وو هسپتالو ته نه رسېدل پر اوس موږ په حکومت کې موږ پر وخت کتابونه واستول او دوايانې مو واستول پر دې ځای کې چکچي کې وولې اوس بل خبر نه راځم ډېر د افسوس وړ دا خپل تقریر چې وکړي وایډ اپ کې لیډر اف دی هاوس خبر وکړي بیا دغه بعد څوک خبر نشي کولی لیکن ما ضد وکړي زپک ما ډاکټر مالک ته به وزیر زه د کابینټ یو غړی وم ما ورته وویل ډاکټر صاحب آپ نے 1 سال میں کون سا تیر مارا हम सब आपकी टीम का हिस्सा है تا کتابونه واستول لیکن تا د کتابونو سره ډیسکشن نه واستول هغه کتابونه
کتابونه په سکولو کې پراته دي په ګونې کې بند دي زکار یې وړي لیکن د ویلو والا لپاره ټیچر دا پابنده تاسو هسپتالونو د میډیسن واسطول مرزه د یو د کلاسیکا د هسپتال او د کوم شي په ګونې کې ایکسپایري کوډ دوايانه په ګونې کې لیکلي دي او تر هسپتال تر دروازه د باندې لیکلي وایي چې ډاکټر نه دي ډاکټر ډیوټي کې دوا وسوک زه به تا هغه وخت ومنم زه به ستا حکومت هغه وخت ومنم چې ته ماشټر او ډاکټر راسې نو کوم وخت چې موږ ته حکومت ملاو شو یوه اداره محفوظ نه راغلو یعنی یوه ادارې وجود نه درلود هر اداره تباه امن نظام تباه دا ډېر کوشش مو کړ امپرومنټ پکې راغی لیکن دغه سږ کال دا دوې درې واقعې چې وشوې د دې واقعې په روزه کې چې زموږ بجټ پېښ شو په هغه بجټ کې په هغه بجټ سیشن کې چې کوم ما خبره کړې ده نن سبا د میډیا او سوشل میډیا هر څوک یې راایستلی شي ما د دې نشاندهي په هغه خپل سپیچ کې وکړه چې په دې صوبه کې هغه حالت را روان دي چې زموږ پر تعلیمي یعنی تعلیم یافته طبقه چې ده پر دا باندې حمله کوي جعفر خان ما په څنګ نه سپیکر یې راته وویل چې نو صاحب اب تو हमें डरा रहे हो मौजूदा शेखी नो दुनिया का फैसला कर लिया शिकम को हुए अगब अवल वादे पर तालीम याफ्ता तबका बांधी वाक़े दादी तालीमी निज़ाम खराब थे दादी ने इस्लामिस्ट समझ दा कस्तन न समझ वही वो दे मुल्क तक टूल अरज़ान लेबर पकाते हुए वो दुई ता खुदकुश पकार वो दुई ता यूं सिविलियन वर्दी की यूं फोर्स पकार शाहद इज्तिमाई और बदी की कामयाब कप्तान स्टैब्लिशमेंट और द मुल्क सिकम इदारे दे چې د ملک فیصله کوي هغه ستا تعلیمي نظام نه درسوي پرایویټ ادارو کې به د څو سرمایه‌دار بچان سبق وایي هغه به انجینر او ډاکټر راوځي ستا لپاره ټول ادارې بنېږي او دغسې برین شته په دغه ځوانانو کې چې لږ ښه ماحول ورکړي لږ ښه ټیچر ورکړي لږ ښه سکول ورکړي د دغه ګلستان چې په راکټانو باندې سکول سروی شوی دی له دې ګلستانه څخه دوه هلکان له یوه کور څخه یو اکسفورډ تللی دي په اوپن سکالرشپ باندې په ټول پاکستان کې ټاپ بل وګوره امریکې ته تللي ستا برین ستا لیکن هغه ماحول نه درکوي هغه فیسلټیز نه درکوي دا وخت په دنیا کې تر ټولو ارزانه لاس دی د پښتانه ما په پښتون آباد کې سکول جوړ کړی د هغه اختتام کوله ښه ګڼ شمېر خلک ناست په هغه کې نظر پر ولګېدی چې یو درې څلور مشتریان ناست پنجابیان ما پوښتنه چې نو که ما تاسو مشتریان یاست ولو ما ته په داسې سکول کې کار کواستی ولو ما سته د ورځې دیارې څو ده ته د خپل لاس د ورځې په څو قیمت خرڅوي ول په 1500 پر څنګ مزدورانو ته ناست پښتانه ما ته مزدور باندې مجاسوي په سکول کې مکان کړی ورته
ما دوی دا خپل سور لاس، دا هډور لاس، دا مضبوط لاس، دا د ورځې په څو خرڅوي؟ ټول په 300 لاس ته د پنجابي تر لاس هم په اړ تکړه دی، هم په غوښه وخت دی، لیکن بې هنره دی. بې هنره او د دې ملک حکمرانانو ته ارزانه لاس پکار دی، ارزانه وینه پکار ده، او دا وخت تر ټولو ارزانه وینه د پښتانه، او دا وخت تر ټولو ارزانه لاس د پښتانه، او دا بدبخته لاس یې بیا په خپل مور په وینو سور کړی، خپل وطن په خپل نړۍ. د دې ګرومینګ یې داسې وکړي، داسې تربیت یې وکړي. نن زما ستا په صوبه کې بلوچ دی، محمود خان وایي چې تر نیم کال اوس هم بلوچ وګرځي، لیکن بلوچ یو جنګ روان کړی دی او ډېر کمزوري جنګ، نایي ویستلی، دوبي ویستلی، درزي ویستلی، پټ یو حمله کړې دي، لیکن دغه په بدل کې پیکیجونه جوړېږي د اسلام آباد، څو زره نوکري، څو هغه د کوپي ډیولپمنټ فنډونه، څومره روډونه، او دا ورته وایي چې ارام شي دې چیش غواړي دغه په بدن کې پښتون، په بدن کې پښتون د نیټو سره وجنګېدی، د ګردو دنیا له سوپر پاورز له سوویت یونین سره وجنګېدی، افغانستان یې هم تباه کړي، سوال یې هم تباه کړي، وزیرستان یې هم تباه کړي، اوس د کوټې تباهي روانه ده، پر مخ نوره څومره تباهي روانه ده، لیکن ایم یې چیش دی د پښتانه، ټارګټس یې چیش دی، غواړي چیش دا ونیسي ځان ته ونه اچولی دي چې په ځان پورې بم تړي، مطالبه یې چیش دی، هېڅ نشته. فی سبیل الله د بل د ګټو دپاره، د بل د ګټو دپاره استعمال کړي. هټلر په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د پښتون یو بهترینه احتیاط دی، دا احتیاط که په انګلیسي کې یا په الماري کې پروت خو یې معنا نه لري، لیکن که ښه ویستونکي والا په لاس ورغی هغه به ډېر ښه استعمال کړي. نن موږ ویستونکو والا په لاس ورغلي، هغه موږ تر سوي 4-5 کاله موږ استعمالوي. کاشکې دا جنګ موږ د بل چا سره کړی د خپل حقوق دپاره، نن به مقام کوم ځای ته رسولو؟ موږ خپل ماجدان بمان وراو کړو، موږ خپل د روږو میدانونه بمان وراو کړو، موږ خپل ادرې یعنې تر ادرې پورې موږ نه کړو، په ماجدو کې، په سکولو کې. دا د پټې واقعه وشوه، هغه زما د تقریر لپاره ما چې زما پر قوم، زما پر تعلیم یافته طبقه باندې به حمله کړې، هغه وشوه تقریبا نیم 2 میاشتې بعد دا واقعه وشوه. بیا په هغه تقریر کې بیا ما ورته ویلي دي چې دا تو یو هغه موت ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اب آگے آگے دیکھیے ہوگا کیا. ما ته دا نه ده، دا شروعات دي، اوس پر مخ باندې نور را روان دي. دا و چې دا د پولیس ټریننګ سکول باندې حمله وشوه، نور یې را روان دي. دا داسې هم نه دی چې دا د یو مسؤلیت دی روان، تا به پرېږدي. کابل ته تللی وم، کرزي صاحب سره ناست وم، ما ته وایي چې نواب صاحب دنیا دا فیصله کړې چې پښتون رېبي. نو ما ټول څوک
ټول دنیا ما چې په انکلوډینګ امریکا دولیس دا ټول دنیا دا فیصله کړې ده چې پښتون به راځي ستا افغانستان یې ورغی ستا خیبر پښتونخوا یې ورغله ستا وزیرستان د جرګو د مرکو د فیصلو خلک شمدور خلک دا ټارګټ کړل وایي ویستل د یو چا کاتب نشوي د یو چا کاتب نشوي له دې ښاره څخه خلک پورته کړي اغوا کړي دا اوس سکیورټي سیسټم یې جوړ کړی دا ځي تر 15 بیریر زندرږي تر اف سي تر لیویز تر پولیس تر خپله منزله رسېږي بیا ډیمانډ کوم کړي چې 2 کروڑ روپۍ